حق پرستی کوو او د حق په لاره باندې الحمدلله روان یو که څوک خفه کېږي نو خدای پاک دې خوشحاله کړي صحیح ده او حق لاره مو پرېښودلی زه ملګرو ته وایم که زما د ذات مسلې والله په ما دې خلک خپې کېږي زه به برداشت کوم ما دې خلک وکنځي زه به برداشت کوم زه به هر رنګ ذلت برداشت کوم خو که د دین مسلې په دین کې نو استاذ منم نه پیر منم نه فقیر منم خبره پېښي دین کې هېڅ چا سره کمې نه شو کولی دین چاته کمزورې کولی نه شو ذات باره کې هر څه برداشت کوم هغه د الله د رضا لپاره و یاره دا سړی ایجنټ دی زموږ د علماو خلاف خرڅ شوی دی علي څه شی یم زه ایجنټ یم څه یم د پارلیمنټ بلډر شوي یخې اوبه بوتل کې تسکې ته نه یې خرڅوم او زه د سپېرسنګ اوبو ته ناست یم زه خرڅ یم 4x4 د 3 کروڑو او 1.5 لاکھو ګاډي کې ته ګرځې ته نه یې خرڅوم او زه د قرض دی وړوکي ډبې کې ګرځم زه خرڅ یم خبره باندې پېښ عجیبه انصاف دی د خلکو په بهرحال ازان سره مګره بل راوستي خبره پېښې الله رب العزت حق نه پټېږي ښه حق ملګرتیا الله را حق ملګری دی انشاء الله العزیز که الله پاک ژوند راکړه تاسو دې الله ژوند درکړي په دنیا به حق کاره کوم انشاءالله انشاءالله دا وخت را روان دی دا خلک به د حق قدمون ته انشاءالله العزیز واپس راځي او زه په هیڅ صورت کې دې ته تیار نه یم چې د ناحق ملګرتیا وکړم الله پاک نه به ستاسو په دعاګانو سره مدد غواړو چې دا بدن یو لک نه کنه چې یو عرب کړه ته ټوکړي ټوکړي شي انشاءالله په حق به بیا هم ولاړ یم دا مې الله پاک سره وعده ده او چې ټوله دنیا یو طرف ته شي او بل طرف ته یو کس پاتې شي په حق به زه یم انشاءالله العزیز دا مې الله نه امید دی چې د وخت د امام احمد بن حنبل بچې به جوړېږم اوس هم ولاړ یم انشاءالله اوس بیا به ودرېږم انشاءالله نو محترمو دا د حق پرستو ټول عمر کې دا کیسې دي ټول عمر